إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه حماة الدين المتين وعلى كل من تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم صدق الله العلي العظيم. اورونو مومنانو تاسو ټول ته معلومه ده چې الحمدلله موږ او تاسو د الله تعالی په یو بهترینه میاشت یعنی د رمضان میاشت یا د روژې په میاشت کې قرار لرو. د دې میاشتې هر لحظه، هر ثانیه، هر ساعت قیامت نه لري د دنیا په پیسو باندې. ځکه په دې میاشت کې په هر ثانیه، هر لحظه او هر ساعت کې دومره بې شمېره ګټې مسلمان لاس ته راوړلی شي چې بل وخت په دغومره څو چنده واره وخت کې نشي راوړلی. نو په دې لحاظ باندې د دې میاشتې قدرداني کول پکار ده. د دې میاشتې دومره فضایل دي چې هر څومره سړی پر وژنه کېږي بیا هم ټوله نشي بیانولی، خو بیا به هم ځینې نکات سړی په نظر کې نیسي. خو یوې خبرې ته تاسو متوجه راګرځوم، هغه دا چې د روژې د میاشتې کم فضایل چې موږ یا بیان کړي دي یا تاسو لیدلي دي یا مو اورېدلي دي، د هغو فضایلو څخه که چیرې یو فضیلت، یوه ځانګړتیا مؤمن مسلمان ته ورکړل شي، د هغه هم ډېره ده، ده یې نشي خلاصولی. نو بیا چې نور فضایل بیانېږي د هغه نو څه فایده، خو د هغه یو فضیلت چې یو مسلمان لاس ته راوړي لا هم ډېر دی. نو د دې لپاره باید موږ ووایو چې یو خو د الله تعالی نعمتونه دومره ډېر دي چې څوک یې حسابولی نشي. پکار دا ده چې تل پکښې بوخت واوسېږي او یادونه یې وکړي هغه ځانګړتیاوې او فضایل، ګټې، انعامات چې الله پیدا کړي دي هغه ټول عمر یاد کړي او ګټه ځینې پورته کړي. هر څومره چې نعمتونه ډېر وي په هغه اندازه خوندور وي، په هغه اندازه ګټور او فایدهمند وي. نو په دې منظور باندې نن یو بل حدیث بیانوو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې د روژې د فضیلت په اړه باندې دی. دغه حدیث ابي هريره رضی الله عنه روایت کړی دی. دی مبارک فرمایي: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطيت امتي 5 خصال في رمضان. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل چې زما امت ته د روژې په میاشت کې 15 داسې خصوصیات ورکړل شوي دي چې بل هیڅ امت ته تر دې مخکې نه دي ورکول شوي. دا د دې امت بهتري ده، دا د دې امت امتیاز دی چې دې امت ته 15 داسې شیان ورکول شوي دي، داسې خویونه او امتیازات ورکول شوي دي چې تر دې مخکې په ټوله بشریت کې هېڅ چاته نه دي ورکړل شوي. لومړی شی نبي علیه السلام فرمایي: حلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د دغه 15 شیانو څخه لومړنی شی دا دی چې کله روژاتي روژه ونیسي نو د دغه روژاتي د لوږې څخه یو ډول بد بوی راپورته کېږي د خولې څخه. د روژاتي د خولې دغه بد بوی و الله ته د مشکو تر بوی بهتر دی. دا یو خصوصیت دی چې الله خپلو بندګانو ته ورکړی دی او د دې امت یعنی د محمد رسول الله امتیانو ته یې ورکړی دی. دا یو خاص خصوصیت دی چې د خولې بد بوی الله عز وجل ته تر مشکو تر بوی هم بهتر دی. دا چې د الله عز وجل په وړاندې د یو مؤمن مسلمان روژاتي د خولې بد بوی د مشکو تر دې بوی بهتر دی. په دې کې علماء کرام ډېر قولونه کړي دي. یو قول یې دا دی
چې دغه مطلب دا دی چې روژه ونیسي، فرضي روژه ونیسي، الله ته د خولې بد بوی د مشکو تر بوی بهتر دی. د دې مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به الله عزوجل دته دومرې انعامات وله ورکړي، دومرې ګټې به وله ورکړي چې دغه خولې د بد بوی په نتیجه کې به داسې انعامات وله ورکړي چې هغه به د مشکو تر بوی هم بهتر وي. داسې مزدوري به الله وله ورکړي. دا یې مطلب دی. بعض علما وایي چې د دې مطلب دا دی چې کله د قیامت په ورځ باندې خلک د قبرونو څخه راپورته کېږي، د حشر میدان ته ځي، نو کم کسان چې په دنیا کې روژې نیولې وي او د الله د ویرې څخه خپل خوراک شهواني قواوې را منع کړي وي، د داسې کسانو به د ورایه د خولې داسې ښه بویونه ځي لکه د مشکو بوی. بعضو علماو بیا دا ویل، او بعضو علماو دا خبره کړې ده چې حقیقت دا دی چې الله جل جلاله د روژاتي سره زیات محبت لري. څوک چې روژه نیسي د داسې انسان سره الله ډېر محبت لري. کله چې د یو چا د چا سره محبت سي، نو د هغه بد کړه وړه وده ته ښه کړه وړه معلومې شي، د هغه بد شکل او بد صورت وده ته ښایسته معلومې شي. تاسو وګورئ د مور او پلار د خپل اولادو سره محبت لري، نو هیڅ پلار او مور ته د خپل زوی بدرنګه نه معلومې شي. زوی چې هر څومره بدرنګه وي، خو د داسې ورسره محبت وي چې دته دا فکر وي چې زما تر زوی به ښایسته څوک نه وي. دا د پلار محبت دی د زوی سره. دا چې یو مخلوق د الله بنده د الله عزوجل ورسره محبت وي او هغه دومره محبت دی چې تر پلار خو بیخي زیات دی، بیخي په سلهاوو درجه زیات دی، او بیا دغه مخلوق دی د الله د ویرې څخه فرضي روژه ونیسي او خوله دې منع کړي. تاسو وګورئ یو مؤمن مسلمان دی روژه یې نیولې ده، که کور یې هم خوراک نه کوي، که د باندې په بازار کې هم خوراک نه کوي، که په زیرخانه کې هم خوراک نه کوي، که په هوا په تیاره کې هم خوراک نه کوي، که خلک وي او که نه وي خوراک نه کوي. ولې نه کوي؟ د الله څخه بیریږي. وګورئ که چېرې باچا امر کړی چې دا پلانکی کار مه کوئ، خلک یې په ښکاره نه کوي، په پټه یې کوي. تاسو وګورئ باچاهانو څونه کارونه منع کړي دي. په دنیا کې هغه پرمختللي ممالک چې دي، د هغو باچاهانو چې ښه سلاح او ټکنالوژي او زور او قوت هر څه لري، چې باچا ته یو کار امر کړی دی، وایي زما ملک ته قاچاقي مواد مه راوړي، خلک یې په ګونیو وروړي، په پټه یې وروړي، وایي ځه په ما څه خبرېږي. مګر دا چې مؤمن مسلمان دا ولاړېږي د الله د بیرې څخه روژه نیسي، یوازې هم خوراک نه کوي، وایي د الله باچاهي داسې نه ده لکه د نورو باچاهانو، د الله مې دلته هم ویني. دا د مؤمن رښتیا عقیده ثابتوي. ګوره پر الله باندې دغه مؤمن مسلمان دغسې پاکه عقیده لري، وایي الله مې ویني، الله علم را باندې لري، زما خدای دی، زه ځینې بیریږم او زه یې بنده یم، زما سره محبت لري، ما ته پر دې ثواب راکوي. نو په پټه باندې هم خوراک نه کوي، په ښکاره یې هم نه کوي، د باندې هم نه کوي، د نن یې هم نه کوي. نو په دې کې ډېر غټ اهمیت نغښتی دی، ډېره غټه ګټه نغښتې ده. بلکې د دایمي روژې نیولو څخه د مؤمن مسلمان څو خصوصیات معلومیږي، څو بهتري یې معلومیږي. منافق او صفا مسلمان پر دې روژه باندې معلومیږي. یو سړی چې روژه نیسي او هغه خوراک نه کوي، د باندې هم نه کوي، په بازار کې هم نه کوي، کور یې هم نه کوي، که څوک ورته ووایي چې په خوله وایه چې زما روژه ده، خو پټه روژه مه نیسه، دی وایه داسې نه کوم، دی چې وایه زه داسې نه کوم، دا څه معنا؟ دا معنا چې زه مؤمن مسلمان یم، د الله پر لویوالي باندې عقیده لرم. که څوک راته ووایي که نه ووایي، زه عقیده لرم، زما ټینګ باور دی. دا معنا چې زه پر دې عقیده لرم چې الله سمیع دی، زیات اورېدونکی دی، زما هره خبره اوري. دا چې دی په پټو په ښکاره خوراک نه کوي، دا څه معنا؟ دا معنا چې زه پر دې عقیده یم چې الله زیات بصیر دی، زیات لیدونکی دی، ما هر چیرې ویني، په هر ځای کې مې ویني. دا چې یو څوک په پټه او ښکاره باندې خوراک نه کوي، روژه نیسي، دا معنا چې الله عزوجل ما په غیب ومنلی دی. الله چا لیدلی دی؟ هېچا نه دی لیدلی، او نه د انسان سره د دې طاقت شته چې الله وویني.
شیطان خو سره ته شل وسوسې ور اچي وایي ښه تا خدای لیدلی دی یا د خدای خبرې دې اورېدلې دي یا یو داسې انسان دې لیدلی دی چې هغه درته ووایي چې ما الله لیدلی دی داسې څوک یې لیدلی دی یا داسې څوک چې په خوب لا لیدلی دی چې هغه وایي ما خدای ولیدی یا نو دا چې تا الله نه دی لیدلی غږ دې نه دی اورېدلی بل چا هم شاهدي نه ده درته ادا کړې چې ما الله ولیدي د دې څه باوجود چې یو څوک په غیب پر الله باندې ایمان راوړي دا ډېره لوړه مرتبه ده نو مؤمن مسلمان چې روژه نیسي په پټو په ښکاره هر چیرې د الله د ویرې څخه خوراک نه کوي دا معنا چې زه پر الله باندې په غیب ایمان راوړم زما پر دې عقیده ده چې الله ما ویني زما پر دې عقیده ده چې الله عزوجل اورېدل کولی الله لیدل کولی الله پر ما علم لري په هره لحظه هر چیرې په هر ځای نو په دې وجه باندې روژه نیول ډېر ستر امتیاز لري او ډېره لوړه ځانګړتیا لري او ډېر لوړ اهمیت پکښې نغښتی دي ځکه دا دونه کارونه پکښې شته او دا ډېره ستره ستړیا ده په هر کار کې ریا کېدلی شي په روژه کې ریا نشي کېدلی دا بل اهمیت دی یو څوک چې لمونځ کوي لا به یې په زړه کې دا نیت او عقیده وي چې خلک به ما ته ووایي چې پلانکی سړی څومره ښه لمونځ کوي او یو څوک چې یو چا ته صدقه او خیرات او زکات ورکوي دا به یې نیت وي چې پلانکی سړی به ما ته ووایي چې دی څومره سخي دی او که یو څوک بل د لاس د خیر کار کوي په مسجد کې پر لارې پر سړک په عام المنفعه کارو کې دا به یې په زړه کې ور وګرځېږي چې خلک به ما ته ښه سړی ووایي ښه روژه چې څوک نیسي هېڅوک په دې کې ریا نشي جوړېدلی ځکه چې یو څوک پټه خوراک کوي او په خوله ووایي چې زما روژه ده هم خلک نه په خبرېږي نو که ریا کوي نو بیا په رښتیا روژه نه نیسي په درواغو بیا ونیسي نو په روژه کې ریا نشي همدا وجه ده چې الله جل جلاله دغه ستر امتیازات ورکړي دي اول ستر امتیاز یې دا دی چې د مؤمن مسلمان د خولې بد بوی الله عزوجل ته د مشکو تر بوی بهتر دی دا په حقیقت کې د محبت خبره ده د چا چې د چا سره محبت سي نو د هغه بد رنګ هغه ته ښه معلومې شي د هغه کمزورې وینا هغه ته ښه معلومې شي د هغه بد کړه وړه هغه ته ښه معلومې شي اولاد د مور پلار سره محبت کوي هر څومره بدرنګه زوی چې وي هېڅ پلار یې نه شړي بلکې د بل چا زوی چې هر څومره ښایسته وي تر هغه زیات محبت ورسره کوي دا ولې خبره د محبت ده نو څوک چې روژه ونیسي دا چې ستره خبره د روژه نیول نو الله دومره محبت ورسره کوي چې د مؤمن مسلمان د خولې بد بوی الله ته دومره بهتر وي لکه د مشکو بوی بلکې تر هغه لا هم بهتر دا یو امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی دوهم امتیاز دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وتستغفر لهم الحيطان حتى يفطروا دا دوهم امتیاز دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کم روژاتیان چې روژې ونیسي د الله د رضا لپاره نو د دغه بندگانو لپاره د دغه انسانانو لپاره ټول مخلوقات هغه استغفار او د الله عزوجل د دربار څخه د مغفرت غوښتنه کوي تر داسې اندازې پورې په دریاب کې مایان دا د الله جل جلاله څخه غواړي چې ای الله دغه ستا بنده وبخښه ای الله ستا دغه بنده ته ټوله ګناهونه ور معاف کړې ځکه د ستا د رضا او ستا د بیرې لپاره روژه نیولې ده دا یو څه ساده خبره نه ده چې موږ ظاهرا دا خبره وکړو چې په دریاب کې مایان د مؤمن مسلمان لپاره مغفرت غواړي په دریاب کې مایان د روژاتیانو لپاره مغفرت غواړي دا څه ساده خبره نه ده په دې کې یو باریکي شته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هره وینا که سړی عمیقه وڅېړي په هغه کې دریابونه خبرې وي دا ظاهري لفظ نه وي ظاهري خبره نه وي که چېرې دا خبره یو څوک لږ وڅېړي او په دنیا کې یو ظاهري مثال ورته کښېږدي ډېره ښه تطبیق کېږي تاسو وګورئ په دنیا کې یو واکمن یو باچا یو زورور کس چې هغه پر حقه لاره باندې روان وي او رښتینی عدل او انصاف ولري پوره زور و طاقت واک ولري د یو چا سره محبت کې یو کس خاص او خاص سړی وي دغه سړی چې د باچا یا د دغه امیر خاص سړی دی دغه سړي سره دا نور ټوله خلک محبت کوي ولې دا ټوله خلک یې مراعات کوي ولې وایي ځکه د ده سره باچا جوړ دی د ده سره امیر جوړ دی
باچا خپل پر ځای باندې واک لري، قدرت لري، یا شه یا بد، د هغه د اولادونو احترام هم خلک کوي، د هغه د فامیل احترام هم کوي، بلکې چې په وطن کې نسبت کېږي د هغه له احترام کوي. دا نو ولې؟ ځکه خو اصل خبره د باچا سره د محبت وي، د هغه د زور سره محبت وي، یا د هغه د کروړو سره محبت وي. د چا سره چې الله محبت وکړي د الله ټول مخلوقات د هغه سره محبت کوي. دا د بیان ځکه الله یاد کړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه بیان یاد کړل چې په دې کې دا خبره څرګندوي چې د چا سره الله محبت وکړي نو کم مخلوقات چې ته په سترګو وینې د هغه ټولو خو د ده سره محبت کوي، ان تر دې هغه مخلوقات چې ته په سترګو نه وینې چې هغه په دریابو کې مایان دي هغه لا محبت ورسره کوي. دا هغه باریکي ده چې په دې خبره کې شته. دا یو څه ساده خبره نه ده، دا ډېره مهمه خبره ده. بله خبره لا دا ده، په یو حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي د چا سره چې الله محبت وکړي نو جبرائیل علیه السلام ته امر وکړي و ای جبرائیل ما د دغه بنده سره محبت وکړه ځکه زه محبت ورسره لرم. کله چې جبرائیل علیه السلام د الله دغه فرموده او امر واوري نو بیا په اسمان کې غږ وکړي و یا اهل السماء، ای د اسمان اوسېدونکو تاسو د الله د پلانکي بنده سره محبت وکړي ځکه چې الله ورسره محبت کوي. کله چې اهل السماء د اسمان اوسېدونکي د یو بنده سره محبت وکړي علیه السلام فرمایي په نتیجه کې بیا د مځکې اوسېدونکي هم د ده سره محبت شروع کړي. کله چې د مځکو اوسېدونکي محبت ورسره شروع کړي د دې نه وروسته د الله هغه مخلوقات چې په دریابو کې اوسېږي هغه محبت ورسره شروع کړي. نو دا ډېره مهمه خبره ده. دا دوهم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی چې د دې امت د روژاتي لپاره ټول مخلوقات ان چې په دریاب کې مایان هم د الله عز وجل څخه مغفرت غواړي او دا وایي چې الله ستا دغه بنده ته مغفرت وکړي ځکه دی ستا د ویرې او ستا د محبت په وجه باندې روژه نیسي. او دریم امتیاز چې الله دې امت ته ورکړی دی هغه دا دی ويزين الله عز وجل كل يوم جنته. کله چې د روژې میاشت راشي الله عز وجل هر ورځ جنت آماده کوي او آراسته کوي او جنت ته امر کوي و ای جنت برابر څه سیده څه آراسته څه زما هغه بندگان چې زما د ویرې څخه خپلې اینې تږي کوي او پر خپل ځان باندې زحمتونه تکلیفونه راولي د الله د ویرې څخه ژر دی چې هغه به زه ستا سره ملاقات کړم. بلکې په بل حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي کله چې د روژې میاشت تېره سي نو د روژې د میاشتې د تېرېدو سره سم د کال د سره څخه د جنت آراسته کېدل برابرېدل شروع سي. دا 11 میاشتې جنت برابرېږي د چا لپاره؟ د هغه کسانو لپاره چې هغه روژه نیونکي دي. دا په دې وجه باندې عموما چې یو څوک و یو چا ته ډېر اهمیت لري او هغه ته دعوت ورکوي نو د هغه لپاره د ډېره وخته تیاري نیسي. تاسو وګورئ خلک چې ودونه کوي نو یوه میاشت مخکې علاوار خطا یي وایي خدای دې مې پرده کوي واده مې په مخ کې دی چې دا به څنګه ستړیا یو تکلیفونه او زحمتونه ډېر نو په هفتو باندې سرای برابر کوو رنګ یې کوو فرشونه پیدا کوو اشپزانو سره خبرې وکړو روکې چاپ کړه څومره اهتمام د دې کوي. او که یو خوار و غریب مسافر میلمه وي نو ماښام یې د ګنډۍ غاب تر لاس نیولی هلته په یو کونج کې کښېنوي ځکه هغه دومره اهمیت نه ورته لري. دا چې میلمستیا د واده میلمستیا ډېر اهمیت ورته لري نو هفتو بلکې په میاشتو تیاري او آمادګي ورته نیسي. الله عز وجل د خپلو روژاتیانو بندګانو سره ډېر محبت لري. دې ته هغه محتم بشان میلمستیا کوي نو ځکه د کال د سره څخه لا تیاري الله و جنت ته وایي چې تیاري شروع کړه زما بندګان درته راځي. دا دریم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی. او څلورم امتیاز دا دی وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. څلورم امتیاز چې دې امت ته الله دا ورکړی دی هغه دا دی چې هغه سرکشه شیطانان هغه په دې میاشت کې وتړل. هغه شیطانان چې په نورو میاشتو کې دومره زور او غلبه درلوده
چې په خلکو یې قتلونه کول، شراب یې څښل او زنا یې په خلکو کول، غیبتونه او بهتانونه یې په کول. کله چې دا میاشت راشي هغه شیطانان وتړل، خلک د ګناهو او د هغه سترو نارواو څخه خلاص. دا دوهم امتیاز دی چې الله دې امت ته ورکړی دی. خو یوه پوښتنه په دې ځای کې شته، هغه دا چې شیطانان وتړل سي نو خلک بیا ولې ګناوې کوي؟ تاسو وینئ خلک ټوله شپه ورځې کوي، د ورځې بدي لمونځونه ځین قضا کېږي، جنګونه کوي، بلکې تر پخوا لا ډېر جنګونه په دا میاشت کې خلک کوي او تر پخوا په دې میاشت کې جنجالونه او ټکرونه ډېر کېږي، په کور کې جنجالونه ډېر وي او خلک نور ګناهونه هم کوي. دا نو ولې چې شیطانان تړل سوي دي بیا نو څوک په دې خلکو ګناوې کوي؟ په دې اړه باندې مولانا صاحب رحمت الله علیه څو جوابونه ویلي دي. یو جواب یې دا دی چې دغه بد اعمال چې د خلکو څخه کېږي، دغه ګناهونه چې د خلکو څخه کېږي، دا د کوچنیو شیطانانو نتیجه ده. کوچني شیطانان لا په دې میاشت کې دومره برلاسه دي، دومره په پوره زور سره کوشش کوي چې خلک ګمراه کړي چې د نورو میاشتو سره برابر کړي. که چیرې غټ شیطانان ایله وای خو مه ګوره بیا به نو څه حال وای. دا د دې کوچنیو شیطانانو کار دی او په دې ځای کې الله پاک مردة الشیاطین، هغه سرکشه شیطانان الله تړلي. او دوهم جواب یې دا ورکړی دی، وای په دې میاشت کې چې خلک کله ګناه کوي په دې میاشت کې یو شیطان لا هم ایله نه دی، ټوله شیطانان تړلي دي. منتها د کومو خلکو چې ګناهونه کېږي هغه په دې وجه باندې کېږي چې په نورو میاشتو کې د ګناه کولو سره عادت نیولی وي. کله چې یو څوک د کار سره عادت سي هغه نو بیا هڅونه نه غواړي، غوښتنه نه غواړي، خود به خوده باندې بس هغه کار ترسره کړي. لکه یو سړی چې د نسوارو د سګریټو عملي وي، اول چې عمل یې نه یې کړی نو هغه نور خلک چې پاخته کېږي نو 100 واره ورته ووایي چې ته سګریټ وڅکوه، نسوار وکوو، په دې کې خوند دی او لذت دی او دوکه کوي او خطاباز دی. نو دی بیا په تکلیف باندې ځان ورته ونیسي، یو وار 2 3 واره 15 واره 10 واره چې د سوارو سګریټ په وکړل نو اخر هغه عادت شي. بیا که دی وغواړي که نه وغواړي د هغه خپله نشه وي دغه کار کوي. نو دغه ګناهونه چې خلک ترسره کوي دا عادت شوي په نورو میاشتو کې. او یا یې وجه دا شی ده چې کله سړی ګناه کوي نو د ده د ګناه د کولو وروسته دستي د ده پر زړه باندې یو تور ټکی پیدا شي. که چیرې ده دستي توبه وایستل الله هغه تور ټکی پاکي، که یې توبه ونه ایستل پر زړه باندې یې بل تور ټکی پیدا شي، که یې بیا هم توبه ونه ایستل بل تور ټکی پیدا شي. بالاخره د ګناه په کولو سره دغه ټکي بلابود کېږي، آخر د ده زړه تک تور وګرځېږي. نو کله چې د ده زړه تک تور وګرځېدی په دغه حالت کې نو پر ده باندې د شیطان او د نه شیطان فرق نشته، کوي که نه وي دی خپله ګناهونه کوي. په دغه وخت کې دی د حق اواز په حق اورېدلی نه شي، هېڅ تاثیر نه باندې کوي. هر څومره دلایل د دین چې ورته ویل کېږي دته درواغ معلومېږي، هر څومره د دعوت خبرې چې دته کېږي دته درواغ معلومېږي، وایي دا درواغ دی زړه ته مې نه جوړېږي، وایي دا امکان نه لري. بس فقط او فقط مسلماني دومره خبره وي چې د خلکو څخه شرمېږي، مور پلار رونه اکاګان قریبان دوستان دا یې ټوله مسلمانان وي نو دی هم د اسلام په دین کې روان وي. نو پر ده باندې د خیر او د شر امتیاز نه زړه یې تک تور ګرځېدلی، لکه آیات کریمه کې چې راځي کلا بل ران علی قلوبهم، د دوی زړونه زنګ وهلي دي. زنګ وهل دا دي چې تک تور ګرځېدلي وي. مولانا صاحب رحمت الله علیه فرمایي وای مؤمن مسلمان څه ته وایي؟ مؤمن مسلمان دې ته وایي چې د الله عز وجل هیڅ نافرماني ترسره نه کړي، یو آن د الله مخالفت ونه کړي. څنګه مؤمن مسلمان به وي چې د دومره ستر خدای په مقابل کې دی په ګناه لاس پورې کړي؟ دا به څومره جرأتمن انسان وي چې د دومره ستر واکمن په مخ کې دی په ګناه لاس پورې کړي. ته فرض کړه که چیرې ته د یو باچا و حضور ته ودرېږه مخامخ، هغه تا ته وایي دا کار مه کوه ته به خوجه کوم، نو سال به څه وي؟ ته به دومره همت ولرې چې هغه ته به وایي چې خوجه کوم یا نه شې ورته ویلی؟ نو د الله په حضور کې ته ولاړې د الله څخه یو ځای ته نه شې کوچېدلی. په هر لحظه کې ته څنګه د الله سره مخالفت کوې او الله درته وایي دا کار مه کوه ته به خوجه کوم. نو دا خو الله عز وجل حلم لري
د څه خپل قهر پر تا نه نازلوي لکه باچا چې د سوی ورسي په دارې وځړوي مړی کوي ویې وژني اعدام یې کوي الله داسې نه کوي دا چې الله زیات حلم درلودلی دی الله ستا سره ډېر احسان کړی دی تا دا احسان په بدله کې نورو ګناهو ته ملا وتړل چې اخر د زړه تک تور وګرځېدی الله پروا نه لري الله داسې ذات دی که چیرې ته دومره ګناهونه وکړې چې تر اسمانه ورسېږي او بیا الله ته غاړه قضا کې هم الله بخشي او الله هېڅ پروا نه لري او که چیرې دا د مخ د مځکې انسانان ټوله ګناهونه شروع کړي او د الله نافرماني شروع کړي الله یې پروا نه لري او که چیرې د مخ د مځکې ټوله انسانان و الله ته شپه ورځ پر سجده پرېوځي هم الله پروا نه لري الله بې پروا ذات نو دا چې په دې میاشت کې ګناهونه کېږي سرکشه شیطانان خو تړل سوي وي یوازې د هغه کسانو څخه زیات ګناهونه کېږي چې د هغو خو زړه تک تور ګرځېدلي وي یا یې ګناه عادت ګرځېدلي وي او بله خبره لا دا د تاسو وګورئ په خصوصي ډول باندې په دې میاشت کې عبادت وي دغه رمضاني مسلمانان په دې میاشت کې تر دا نورو زیات تاسو وګورئ د اکثره ځوانان په نور میاشتو کې ژیړې خوري په دا میاشت کې ژیړې پرېږدي یو څه پیدا خو کوي مګر بیا هم د الله سره دوکه د خطا ایستل دي ځکه دی چې د روژې په میاشت کې ژیړه پرېږدي څنګه اراده وي داسې اراده وي چې اوس خو مې ژیړه پرېښول که خدای د اختر میاشت راویستل دی چې قرآن ووایي چې ویې خوري دغه اراده وي دې توبه نه وایي توبه څه ته وایي توبه دې ته وایي چې یا الله زما څه دا ګناه یو وار یا لس واره یا شل واره تر سره سوې ده زما په توبه نصوحا سره توبه ده چې بیا به زه دا ګناه نه کوم ای الله زما په ظاهر او په باطن باندې دا ټینګه عقیده ده چې دا ګناه به بیا زه نه کوم او که چیرې ستا اوس ستا اراده وي چې بیا یې کوم او ټینګه دې اراده وي چې کوم یې دې ته نو توبه نه وایي دا چې په دغه شپو ورځو کې ته د دې ګناه څخه خلاص یې دا هم فایده ده او بله خبره لا دا ده چې دغه میاشت کې ډېر خلک زیات په توجه سره د جماعت لمونځونه هم کوي تراویح هم کوي ګټه خو لري پیدا خو لري مګر نو دغه ورور ته زه وایم چې دا شیطان ولې داسې زورور دی په دا نورو میاشتو کې ته نه یې ځینې خلاص په دې میاشت کې خو الله د څخه تړلی دی نو ځکه ستا په زړه کې نرموالی پیدا شوی دی تراوت هم راځي جماعت ته هم راځي ختم هم کوي تلاوت هم کوي دا خو الله شیطانان درته تړلی دی چې ستا په زړه کې دا نرمي پیدا شوې ده او د ګټې وخت د عبادت وخت په هره میاشت وي هره لحظه وي هره ثانیه وي ته ولې په نورو میاشتو کې دغسې نه کوې نو الله چې دا مسلمان ورور ته هم سره توفیق وله ورکړي چې هر وخت دغسې کار وکړي لکه به دا روژه کې چې یې کړی دي او بله خبره لا دا ده چې یو سړی هره میاشت توبه بس هر کال په هره روژه کې ګناه پرېږدي روزه اورېدل پرېږدي عبادت شروع کړي جومات پرېږدي جماعت شروع کړي او ژیړه خریل و نور ناروا کول د دې ټولو څخه لاس واخلي دا خو ډېر پاک مسلمان شو چې د هماغسې اراده یې وکړي له الله ثواب وله ورکړي په دې کې شک نشته دا چې دی په دې وخت کې په دې کتار کې عملا کار شروع کړي په دې باندې خامخا الله ثواب وله ورکړي الله لوی خدای دی نو تا خو توبه وایستله د اختر په شپه برته ګمراه شولې پر کال دې بیا توبه وایستله بیا ګمراه شولې بیا دې توبه وایستله بیا ګمراه شولې دا چې ته په هر کال کې ګمراه کېږې یو ور سړی کېږې نو اخر که الله درته وویل چې ځه ورسته سپی زما د درباره څخه نور دې نه بخښم څو واره مې وبخښلې یو وار نه دی دوه واره نه دي لس واره نه دي سل واره نه دي بیا به ته څه وایې الله اگر چې موږ پر دې باور لرو چې الله دې زر واره هم بخښي لس زره واره دې هم بخښي نو الله خو ما درته وویل چې بې پروا ذاتې کې یو وار درته وویل چې نه دې بخښم الله بیا به نو ته څه کوې هلته به دې څه خاورې په سر وي راسه په یو ور توبه وباسه بیا ګه سره مه کوه پر ما هم ژوند تېرېږي پر تا هم تېرېږي پر مسلمان هم تېرېږي پر ګناهګار هم تېرېږي پر منافق هم تېرېږي راسه چې سم ژوند تېر راسه چې د الله په چوکاټ کې ژوند تېر راسه دومره قدر خو وکړو چې د الله د عذابه څخه ځان خلاص کړو نعمتونه خو څه کوې دا څلرم امتیاز دی چې الله جل جلاله و دې امت ته وله ورکړی دی پنځم امتیاز چې الله جل جلاله دې امت ته ورکړی دی هغه دا دی چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ويغفر لهم في آخر ليله قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د دې میاشتې او د دې امت پنځم امتیاز دا دی چې الله پاک د دې میاشتې په هغه آخره ورځ باندې وټولو انسانانو ته بخښ او مغفرت الله یې معافوي الله مغفرت ورته کوي دا مغفرت چې دا څه ساده خبره نه ده څه اسانه خبره نه ده
ولې ته په دنیا کې یو مثال ورته کښېږده د دنیا جیلخانه او د آخرت جیلخانه. د دنیا جیلخانه چې ده هغه تر ټولو سخته جیلخانه یې نو دا ده چې یو سړی کوټه کول پکې په تکه توره خونه کې دروازه پسې راکول کې کوټه کول پکې نو هلته دی خوب هم کولی شي فکر هم وهلی شي او تلاوت هم کولی شي د الله ذکر هم کولی شي او هر څه چې وغواړي هغه کولی شي آزاد دی. او د آخرت جیلخانه داسې ده د آخرت په جیلخانه کې تکه توره چاره ده او هلته اور دی داسې اور نه دی لکه د دنیا اور هغه داسې اور دی که د دوزخ څخه یو دوزخي راویستل شي د دنیا په اور کې واچول شي د دنیا اور به دومره ورته وساوي چې د دنیا په اور کې به خوب وکړي دومره سخت اور دی. په هغه جلخانه کې داسې سخت اور دی په هغه جلخانه کې ماران دي په هغه جلخانه کې لړمان دي او په هغه جلخانه کې کندې دي ډبرې دي او د هغې جلخانې اور په ډبرو بلیږي او هلته ډېرې وحشتناکه ملایکې دي چې د سړي روح ځینې قبض کېږي. نو کومه جلخانه به زور غواړي؟ د آخرت جلخانه زور غواړي د دنیا جلخانه اسانه ده. بله خبره لا دا ده چې په دنیا کې په جلخانه کې به هېڅ سړی تر 30 کاله بلا نه وي بندي شوی هماغه په یو لاره نه په یو لاره به ایله کېږي. نو یو سړی چې 30 کاله بندي کېږي دا به اسانه وي او که د قیامت په ورځ چې یو سړی 100,000 کاله بندي کېږي په دونه سخته جلخانه کې هغه به اسانه وي. خو معلومداره د دنیا جلخانه پر ښه ده. نو د دنیا په جلخانه کې چې یو سړی 1 کال قید شوی یا 2 کاله قید شوی یا 15 کاله قید شوی تاسو سره د قریبانو څه پوښتنه وکړي په دنیا کې چې یو سړی شناختی دی ورځغستلی دي وایي ته ووایه چې دته معافي ور اعلان کړي دی را ایله کړي را خوشې کړي پیسې ورکوي رشوتونه ورکوي وایستې په کاره چې زغل یې ستړیا یو سرګردانۍ څومرې ستړیا یو په میاشتو میاشتو چېرې د دنیا د یو جلخانې څخه اسانه جلخانه چې د دوزخ اور ته جنت دی داسې جلخانه ده. د داسې جلخانې څخه نو یا به کال یا به 2 یا به 3 یا به 5 د دې معمولي جلخانې څخه چې یو څوک ځان خلاصوي نو که یو وزیر شناخته یې هم ورځي لاسونو پښې ورموچي که یو بل حاکم شناخته یې هم ورځي لاسونو پښې ورموچي که په قریبانو کې یو څوک شناخته وي هم ورځي خو ځان یو ډول د خپل قریب را خلاصوي پیسې که غواړي هم یې ورکوي په هره لار چې د دې جلخانې څخه ځان خلاصوي. اصل د آخرت جلخانې دپاره چې څوک دومره ستړیا وګالي زما دې په الله قسم وي چې الله جهنم ته واچي چې فقط دومره ستړیا ورته وګالي لکه د یو ادنا بنجر د ورور لپاره چې سړی کاږي د زوی لپاره چې سړی کاږي د داسې کمزورې جلخانې لپاره چې د آخرت و دوزخ ته جنت دی داسې جلخانه ده. که چیرې ته د خپل ځان لپاره دومره ستړیا وګالې الله دې یقینا ده د دوزخ څخه خلاصي. نو دا شپه چې راسي اخره شپه چې راسي دا یوه داسې شپه ده چې ټولو خلکو ته د دې دائمي جلخانې څخه خلاصون او معافي اعلانېږي. صحابه و پوښتنه ځینې وکړه چې یا رسول الله دا د قدر شپه ده؟ نبي علیه السلام ورته وویل دا د قدر شپه نه ده بلکې د آخره شپه چې ده په دې وجه باندې خلکو ته معافي اعلانېږي چې کله یو مزدورکار خپل عمل پوره کړي نو هغه مالک سرخیل یې پوره پیسې وله ورکړي که روزانه والا یې مازدیګر ټوله پیسې ورکړي که ټیکه وي 2 خونې په ټیکه ورکړي کله چې هغه پوره کړلې دروازې پکښې ولګولې پوره پیسې وله ورکړي. نو دا داسې ورځ ده چې په دې ورځ باندې الله جل جلاله ته خپلو بندګانو مزدورۍ پوره کړي دي ډېر روژې یې نیولې دي تراویح یې کړي دي عبادتونه یې کړي دي. نو الله جل جلاله ته ټوله بندګان راځي په دغه شپه باندې مغفرت ورته اعلانوي ډول ډول نعمتونه یې ورته اعلانوي مزدورۍ ورته اعلانوي څه چې دی غواړي هغه ورته اعلانوي. خو د دغه 5 امتیاز څخه زموږ ډېر مسلمانان وروڼه بې برخې وي. تاسو وګورئ زموږ په ټولنه کې رواج دی تر دا 28 ورځو وروسته هېڅوک تراویح نه کوي غیر د یو خاص خلکو څخه بس وایي پر 28 ختم کړلې پر 28 ختم کړلې په کم ثبوت باندې په کم دلیل په کم مذهب باندې په کم کتاب باندې چې روژه به وي تراوه به نه وي په میاشت کې 28 تراویح دي یا 26 یا 28 ولې داسې کوئ؟ دا یوازې او یوازې شیطان دا رواج کړی دی. د علماو څخه که چیرې وخت د جواز خبره سوي هغه داسې وایي که چا 28 روژې تراویح وکړلې دوی یې پرېښه یې پروا نه کوي مګر داسې نو نه چې ته ټول عمر نه کوې داسې نو نه چې ته دا باور ولرې چې 28 29 13 دا تراوه نشته د دې لپاره اجازه نه ده درکړې اوس هم اجازه شته که د 20 تراویح وکړې لس پرېږدې عذر دې وي
الله مهربانه دی، خبره نه ده. مونږ دا چې دایم نه کوي، نو دا د اخر شپې چې دي دا د مزدوري شپې دي، شیطان تا راکشي د تراوز څخه وایي چې د الله د قهر سي تا ته مزدوري درنه کړي. بله جالبه خلا دا ده دغه ورځ دا 10مه ورځ چې دا 29 ورځې یا 10 ورځې دغه ځوانانو سپین ږیرو لویانو کوچنیانو خواریو مزدوري کښلې دي، نو دا 10مه ورځ د مزدورۍ ده. په کار دا ده چې خلک ورسې په نوبتو په قطار کې ودرېږي، د خپل معاشونه واخلي، دغه مزدورۍ واخلي. دغه ځوانان په خصوصي ډول سره په دغه ورځ باندې د قطاره څه ووځي، مزدوري پرېږدي، د الله دښمني شروع کړي. دا 10 ورځې یې ژیړه پرېښي، سر یې پرېښي و، لنګوټه یې تړلي، تراویح کوي. کله چې دا د اختر ورځ شول بس نو پر نایانو باندې وار نه وي، ټوله ژیړې لالو شاباس سرونه سر راکوشني کړي، د مینا سرونه د خپلو سرو سره جوړ کړي، د انګریزانو سرونه جن جوړ کړي. خو مسلمانو دا 10 ورځې چې مزدوري کړې ده، ته خو نن ورځ دا پرېږده چې الله مزدوري درکړي، سبا او بل سبا بیا ګمراهي شروع کړه، یا په دا 10مه ورځ باندې دی ګمراهي شروع کړي. شیطان یې دغه ته وهڅوي وایي اختر دی اختر دی اختر دی. نو په کار دا ده چې دا یو ستر امتیاز دی امت ته الله ورکړی دی. په دغه ورځ د اخره ورځ چې دا 5م امتیاز د دې امت دی چې الله ټولو خلکو ته مغفرت ورکوي، مزدوري ورکوي. راسي په دغه ورځ خو نو دښمني د الله نه کړو، شروع باید یو وخت یې ونه کړو، په دا ورځ خو بیا بیخي ونه کړو. دا 3 ورځې د اختر خو ډېرې بهترې ورځې دي، په دا ورځ کې خو لا عبادت تېر کړو، بعد 3 ورځې خو بیا ګو. نو الله عز وجل دې موږ او تاسو ټول ته توفیق را نصیب کړي چې د دغه سترو امتیازاتو څخه ګټه پورته کړو. بیا به داسې ورځ راشي لاسونه به سره موږو او ګوتې به په غاښو چیچو، حسرت او فریاد به کوو، هېڅ به لاسته نه راځي. د هغې ورځې دې مو الله وساتي، د هغې ورځې مخکې به لا ځان متوجه کړو. وما علینا الا البلاغ المبین.